د بنو سب ډیویژن روسه بکاخل قبیله خلک نن په درېیمه ورځ هم خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو نه لا هغسې انکاري دي چې په نتیجه کې یې 880 پورې ماشومان د پولیو څاڅکو نه محروم پاتې کېدلی شي. د روسې خلک وایي دوی په دې جدید دور کې هم د بجلۍ غوندې بنیادي سهولت او ضرورت نه محروم ساتل شوي دي چې دغه د دوی سره یو ښکاره امتیازي سلوک روان دی. د روسې خلک دا هم وایي چې څو پورې د بجلۍ لاینونه ورته بحال او فعال کړي شوي نه وي تر هغې پورې به دوی خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي. 3 کیلومتره لرې میږه ایبه په خرې روغري لکه میږه په دا مطالبه باندې پولیا بند کړی شو یغه رسا میږه پولیا نه انکار ده چې میشته دا سوکرات ملاب شوی نه وي یغه نه بعد پولیا نه 13 هم میږه انکار نه کړی بیا انکار نشته خو چې میږه بجلی وشي میږه به وشي خاص میر د بجلی د سختۍ نه چې کې محدوده مطالبات په دا کچېره وسوه وشي که نه وه میرو که خیر وه میروم شاه ورور ته د مجبوره چې کې محدوده وځي که څوک مړوي که پرېږدي میش د پولیا نه چې کې انکار کړی دا د میش ذاتی انکار نه دی ورنه کړی خالص مطلب کنه چې میش په دا مطالبه د میش انکار نه کړی دی چې میش ته د خپل حق چې کیم دی د میش ته ملاوي شي که بجلی دو که بدی میش ته تکلیف دغه ډیر دی د میش ته مطلب چې ملاوي شي. په دې موقع د وزیر سب ډیویژن SDPO اسد خان وویل د مشرانو سره په دې لړ کې دوی جرګه کړې ده او هیله لري چې د کمشنر او ډیپټي کمشنر بنو سره د جرګه کولو نه وروسته به دغه خلک د پولیو مهم کې برپور برخه واخلي. انشاءالله مين چې وپاس میږي په د DC سره میټینګ کې کمشنر سره وکي DPO DIG صاحب سره وکي چې دغه خلک ذاتی خلاف ته حکومت سره نشته خو صرف د مطالبه په وجه سره د شای کړی چې د یو حادثه د خل مجبور د دغه شای نه د یادولو وړ ده چې د سینتانګي او روسي خلکو همیشه د پاره نه یوازې د انتظامیه نه د بجلی د لاین د فعال کولو او بحال کولو غوښتنه کړې ده بلکې هر منتخب نماینده ته یې ووټونه هم په دې شرط باندې ورکړي دي ولې لا بد امرغه تر اوسه پورې نه انتظامیه او نه منتخب نمایندګانو د دوی د بجلی دغه بنیادی مسله حل کړه. گوهر وزیر، خیبر نیوز، بکاخل، بنو.